دویم قسم اوبه د جهنمینو په جهنم کې هغې ته په قرآن کې غساق ویلی شوي دي. قرآن کې الله وایي چې لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. سورة النبأ کې الله وایي چې دا جهنمین په دې جهنم کې غساق بس کې غساقه. نو غساق څه ته ویلی کېږي؟ عبدالله بن عباس وایي د جهنمي انسان د څرمن او د غوښې د من نه چې کومې اوبه راوځي وایي هغې ته غساق ویلی شوي دي. او هغه غساق دې ته ویلی کېږي چې دا جهنمین دی په دې جهنم کې څکي. کعب الاحبار رحمه الله وایي غساق چې دی غساق وایي دا هغه چیني دي په جهنم کې وایي کوم چې زهریله څیزونه یې دا مار لړم وغیره وایي دغه شیانو رجع او واپسي به دغه چینو ته کېږي چې دې ته غساق ویلی کېږي. وایي دا په جهنم کې چیني دي او کله چې د جهنمین دا اوبه وڅکي د دې غساق نه وایي د دې انسانانو په دې خېټو کې چې څه دي او په دې ګېډو کې پراته دي دا هر څه به ونه ولیکي تر دې پورې چې د پوندو پورې به دا انسانان ولیکي چې کله دا غساق وڅکي. دریم قسم اوبه چې جهنمین په جهنم کې څکي هغې ته سدید ویلی شوي دي چې دا قسم اوبه به جهنمین په جهنم کې څکي. سورة ابراهیم کې الله وایي چې ویسقى من ماء صدید. په دې جهنمین باندې په جهنم کې به پې ګرمې اوبه وڅکولی شي. دی بې نسکې هو یسقى مجهولي صیغه ده په زوره به دوی باندې وڅکولی شي دا ګرمې اوبه. او دا سدید یتجرعه وایي دا به ګوټ ګوټ تېروي دا اوبه خو لیکن دا به نشي تېرولی. ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت. دی جهنمي ته به د هر طرف نه مرګ راځي خو لیکن دا به د جهنم کې به نه مري. هر طرف ته به د دې جهنمي ته مرګ راځي خو لیکن دا به هلته مړ کېږي نه وما هو بمیت هلته به مریم نه. نو دغه اوبه چې سدید دی دا به د جهنمینو باندې الله رب العالمین وڅکي. قتاده رحمه الله یوه ورځ ویلې وایي دا سدید داسې اوبه دي وایي کله چې جهنمي وڅکي وایي د څکلو سره به د جهنمي دا ټول بدن ولیکي. او به قتاده رحمه الله ویلې وایي چې هل لکم بهذا ید ای خلکو آیا تاسو په دې سدید باندې طاقت لرئ چې دا تاسو وڅکئ؟ ام لکم علی هذا صبر که نه په دې باندې تاسو صبر شئ کولی چې به یې وڅکئ او صبر پرې وکئ دا تاسو شئ کولی. او بیا ویلې چې طاعة الله اهون علیکم. هی خلکو د الله طاعت ګوره ډېر اسان دی په دنیا کې د الله خبره منل اسان دی په دنیا کې. دا ومنئ د جهنم عذابونه برداشت کول ګوره ډېر سخت دي چې دا به هلته څوک برداشت کړي. یا قوم فاطیعوا الله ورسوله ای زما قومه د الله او د رسول خبره ومنئ چې په جهنم کې د داسې سختو عذابونو نه تاسو بچ شئ. نو دا بل قسم اوبه شوي چې هغې ته سدید ویلی شوي دي.